په افغانستان کې یو هغه کتاب چې ډیر زیات ستایل شوی د فرانسې د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال ویکتور هوګو ناول دی چې د بېوزلان په نوم په پښتو هم ژباړل شوی دی. ځینو کسانو ویکتور هوګو د فرانسې تر ټولو ستر شاعر بللی دی. په بېوزلانو سربیره د ځینې نور ناولونه هم نړیوال شهرت لري. ویکتور هوګو د خپلو افکارو او سیاسي نظریاتو له درکه د نړیوالو په افکارو اثر کړی دی. د په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکوو. ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی، نثر لیکونکی دی، ډرامه لیکونکی دی، سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی. او له کوم وخته چې د په فعالیت شروع کړې ده، له هماغه وخته د خپل وخت او د راوروسته نسلونو په ژوند کې ډېر ژور اغېز درلودلی دی. دی په 1802 کال کې زیږېدلی دی. 1802 کال د ناپلیون د امپراتورۍ لومړۍ شپې دي او دا هغه وخت دی چې امپراتور ناپلیون غواړي چې اروپا سره یوه کې تر یوه چتر لاندې راولي. د پلار د امپراتورۍ جنرال دی او په بېلابېلو ماموریتونو کې د اروپا بېلابېلو سیمو ته ځي. ویکتور هوګو هم په ماشومتوب کې څو وارې ایټالیې او اسپانیې ته تللی دی، په فرانسه کې ګرځېدلی دی. نو د ماشومتوب خاطرات غني دي. بیا ډیره موده د خپل مور د سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د پلار سره روابط خراب دي، پلار یو بل چا سره روابط لري او مور د روزي. خو په 1820 کال کې د 19 کالو دی چې مور یې مري. بیا د پلار سره روابط ښه کوي او پلار ته واقعا د یو هیرو په سترګه ګوري. دا هغه وخت دی چې د ناپلیون قدرت له منځه تللی دی، د ناپلیون امپراتوري ړنګه شوې ده او زه یو نسبتا ضعیف حکومت په نړیواله سطح او استبدادي حکومت په خپله په فرانسه کې نیولی دی. نو په دغه شرایطو کې دی په کار پیل کوي او د ادبیاتو په باره کې د زده کړې شخصي زده کړې دي. کوم خاص مکتب ته نه دی تللی، کوم خاص کار یې پکې نه دی کړی، فقط په خپله تجربې کړي دي او کتابونه یې لوستي دي، یو څه یې زده کړي دي. د شهرت لومړۍ مرحله په 1820 کال کې چې دی 25 کلن دی، د کرامویل ډرامه دی لیکي. هماغه د انګریز سیاستوال کرامویل ډرامه ده او په دې کې دی د رومانتیک ډرامې تیوري وړاندې کوي. نو په دې حساب باندې د رومانتیزم د مکتب یو بنسټګر هم ورته ویلی شو. یو بنسټګر ورته ویلی شو. د رومانتیزم په مکتب کې د ارسطو نظریات او د پخوانیو نظریات یو څه چلنج شوي دي، ننګول شوي دي. د ارسطو په اصولو کې 3 وحدته ډیر مهم و چې په کیسه کې باید د ځای وحدت وي، کیسه باید په هماغه یو ځای کې شروع شي او ختم شي. زماني وحدتي باید کیسه نشي کولی چې په ډیرو اوږدو وختونو باندې تقسیم شي او د موضوع وحدت کیسه نشي کولی چې خوره وره لاړه شي. د ویګو په نظر دغه ټول 3 وحدته د زمان د شرایطو سره مساعد نه دي. د قهرمانان مثبت قهرمانان نه دي، هغه قهرمانان نه دي چې هر څه باید ښکلي واوسي. لکه ارسطو چې د تراژیدي لپاره ویلی دی چې د قصې قهرمان باید په هر څه کې پوره واوسي. دی وایي نه، د قصې قهرمان یو انسان دی او د انسان ټول ضعفونه او ټول ښېګڼې باید پکې موجودې وي. او بل د قهرمان نه یوازې چې انسان دی بلکې په انسانانو کې هم داسې یو انسان دی چې لږ د نور نه په څنګ دی، یعنی هغه ټولنیز چوکاټ کې ځان ښه نشي داخلولی. نو له دې امله څه مثبت اړخونه او څه منفي اړخونه په ډېر جوت شکل باندې لري. بل د سبک په برخه کې په تراژیدي کې یا په ډرام کې، په کلاسیک ډرام کې ډېره ښه ژبه په ښه ژبه او کره ژبه کارول کېږي. په داسې حال کې چې د نوي رومانتیزم او د رومانتیک ډرام په لیکنه کې هم ډېره کره ژبه کارول کېږي او هم د کوڅې ژبه کارول کېږي. یعنی د کرامویل ډرامه همدغسې ده. د کرامویل ډرامه همدغسې ده. علت هم دا دی چې د صحنه هم د تیاتر له صحنې نه کوڅې ته وباسي او طبعا په کوڅه کې د ځای وحدت له منځه ځي، ځکه چې کوڅه پراخه ده، کوڅه کې ډېر خلک دي او حتی ځینې ډرامې چې لیکل شوي دي په داسې شکل لیکل شوي دي چې په صحنه باندې تمثیل ناممکن دی. په ځینو ډرامو کې تر 60 کرامویل کې فکر کوم چې 60 برخه لرونکي دي.
نو د دغه ډرامو تمثيل هم ستونزمن دی. د ډېر زر دوستانم پیدا کړي مګر په عین حال کې چې د خپل زمان د ادب اساسات تقریبا ټول ورسره نفي کیږي نو ډېر زیات دښمنان هم پیدا کړي. استاد منلې د د معلومی شي چې ډېر د صریح اللهجه سړی هم دی. شاید دغه دوستان او دشمنان چې دواړه لرل یو وجه بدیدل له صراحت سره هم تعلق لري. امکان لري هغه صراحت د لهجې به لګوروس تر پیدا کیږي خو بیا هم په دغه وخت به هم یو څه فرق به د نور سره درلوده. د هرناني ډراما چې کله سټیج ته جوړه شوله د سورزم راغلي دي چې ډرامې 15 ساعته دوام کړی دی ځکه چې د مخالفینو به په تیاتر باندې هجوم راوړ د دې لپاره چې د هنرمندانو مزاحمت وکړي شپېلې ووهي چکچکې وکړي په یو ډول باندې د ډرامې جریان اخلال کی او د پلویانو به هم په تیاتر باندې هجوم راوړ او د ډرامې په پلوي باندې وای خپل احساسات څرګندول. له دغه پیښو د معلومی شي چې د کار له اوله لا د یو موافق لیکوالو د خپل وخت کې د یو کس چې حساب پې کېده هم طرفداران لرل او هم مخالفین لرل. او د هرناني جنگونه د فرانسې د تاریخ مشهور جنگونه دي. کله به چې ننداره خلاص شو په کوڅه کې به هم خلکو د هوګو په طرفداري او په مخالفت باندې سره شخړې کولې او لاسونه به سره چول. نو د یو څوک چې لا ماول نه په خپل ټولنه کې حساب پې کېده. په 1840 کال کې د فرانسې اکاډمۍ ته انتخاب شو. د فرانسې اکاډمۍ 40 غړي لري چې د علم د بیلابېلو ساحونه پکې خلک راټولېږي. البته ادیبان پکې ډېر دي او په فرانسه کې تر ټولو لوړه اداره ده لوړه مؤسسه ده چې د علمي لحاظ ډېره مشهوره ده او په فرانسه کې ډېر غټ امتیاز چاته ورکول کېږي هغه د اکاډمۍ غړیتوب دی. د اکاډمۍ غړو ته تلپاتې کسان وایي یعنی چې فرض داسې ده چې څوک د اکاډمۍ غړی شي هغه بیا نه مري. البته دا خبره ډیره دقیقه نه ده ځکه چې د اکاډمۍ په مخالفت کې هم ځینې خبرې شوې دي. یو ډیر ستر لیکوال ویلي دي چې 40 کس دي خو یو کس په اندازه عقل لري او ځینې نور بیا داسې مثالونه ښودلي دي چې ډیر کسان اکاډمۍ ته نه دي تللي مګر تلپاتې دي او ډیر کسان داسې شته چې د اکاډمۍ غړي شوي دي مګر نوم یې ورک دی. په هر صورت د فرانسې اکاډمۍ په فرانسه کې یو ډیره مهمه مؤسسه ده او د دې غړیتوب یو ډیر غټ امتیاز دی چې چاته ورکړل شي چې هوګو په 19 کلنۍ کې ترلاسه کړ. په همدغه وخت کې د سیاست کې هم فعال دی او ورو د وخت د پاچا لوی فلیپ مصاحب کیږي هم دغه سره نږدې اړیکې پیدا کوي او دغه سره دوستانه اړیکې پیدا کوي. په 1845 کال کې د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو مؤسسه وه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وي. نو د ناپلیون وروسته په فرانسه کې دوباره شاهي نظام راځي. له ناپلیون دوباره شاهي نظام راځي دته لومړی امپراتوري وایي. بیا په ناپلیون امپراتوري ته لومړی امپراتوري وایي کدي لومړی امپراتوري بیا دغه وروسته چې کوم حکومت په فرانسه کې راځي هغه هم شاهي نظام دی. د ناپلیون د وراره پکې یو څه مقام لري او یو ډول استبدادي نظام دی. په 1840 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي. د پاچای نه نور پتنګ شوي دي. پاچای د دوی کومې ازادۍ چې جمهوریت ورکړی هغه له منځه وړي دي. په دوی باندې فشارونه زیات دي، مالیات پې زیات دي، جنگونه زیات دي. نو بلاخره د فرانسې هغه اهمیت چې په خوای درلوده هغه نشته. نو د هر لحاظه خلک ناراضي دي او په 1840 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي او جمهوریت بیرته اعاده کوي. استاد منلې د 1840 کال خو د ټول اروپا په تاریخ کې مهم دی. په نورو ملکونو کې هم د ازادۍ انقلابونه وو. د ازادۍ انقلابونو د ازادۍ خبرې وي په فرانسه کې ډېر په جدي ډول باندې او د دویم جمهوریت په 1840 کال کې بیرته قایمیږي او اول جمهوریت خو هغه و چې په 1909 کې د انقلاب سره سم جوړ شو. په دې کې د ناپلیون وراره چې موږ دریم ناپلیون بولو لوی ناپلیون بوناپارت چې دریم ناپلیون بلل کېږي د ولسمشر ټاکل کېږي او وګور سره ډېر ښه روابط لري. په 1840 کال کې چې د اروپا حالاتو ته وګورو دا هغه کال دی چې مثلا مارکس منیفست لیکي یعنی د اروپا انقلابي نهضت د یو مؤسس کتاب یو د لارښود کتاب خاوند کېږي. په همدغه وخت کې ویکتور هوګو هم چې د فرانسې یو مهم کس دی د سنا غړی دی او د انقلاب نه وروسته د خلکو د خوانه د پاریس د یو
ناحیه خاروال هم ټاکل کیږي. ولسی جرګې ته په یو اعلان کې د فقر د ورکولو په باره کې یو بیانیه ورکړي چې ډیره مشهوره ده. په دې بیانیه کې وایي چې زه د هغو کسانو له جملې نه یم چې فکر کوي چې کولای شو چې زجر او درد له دنیا نه ورکو. درد یو الهي قانون دی، مګر زه په دې باور یم او په زغرده وایم چې مونږ کولای شو چې فقر له منځه یوسو. نو دا مطلب څه ده په دې خبره کې؟ په دې خبره کې مطلب دا ده چې که فقر یې که نه د انسانانو ترمنځ به دردونه یې، خفګان به یې، ستونزې به یې، مونږ درد له منځه نه شو وړلی، مګر فقر یوه اجتماعي پدیده ده. استاد منلی داسې ویلی سو که نه مارکس په 1843 کال کې مانیفیستو لیکو، هغه خپله نظریه یې، هغه مارکسي نظریه یې تدوین کړه او بیان یې کړه. په مارکسي نظریه کې یو قسم ایډیالیزم هم سته، یو داسې دنیا راځي، یو داسې وخت راځي چې دنیا په بیخي ګل و ګلزار یو مشکلات به هیڅ نه وي. آیا ویلی سو چې هوګو هم د فقر په ضد دی، د غریبۍ مخالفت کوي، غواړي چې خلک د بېوسلې نه وي، خو بیا یو څه ریالست دی، دومره په خیال کې ژوند نه کوي؟ دغسې یو تعبیر کولی سو؟ مارکسي نظریه هم ایډیالیستي نظریه نه ده، مارکسي نظریه هم په علمي اساساتو ولاړه ده. او مارکس د انقلاب لپاره چې کوم شرایط په نظر کې نیولې دي او کومې لارې په نظر کې نیولې دي، هغه د بریالیتوب لارې دي د هغه وخت په نظر باندې. او په نړۍ کې ځینې انقلابونه بریالیتوب ته و هم رسول، چې وروسته بیا خراب شوه، بېله خبره وه. د هیوګو نظریه د انساني عواطفو او د مذهب ترمنځ یو تلفیق دی. مذهبي اصول غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، او په مذهب کې طبعا د بل سره همکاري، نوادوستي، دا هغه لومړي اساسات دي. نو ویکتور هیوګو د دې خوا نه ورځي او مارکس د فلسفې او د اقتصاد له لارې ورځي او د اخلاقیاتو او د دین له لارې ورځي. د اخلاقیاتو او د دین له لارې ورځي. په 1340 کال کې هوګو د لوی ناپلیون بوناپارت سره روابط خرابېږي. روابط ځکه خرابېږي چې په دغه وختونو کې په ایټالیا کې یو ډیر شدید انقلاب روان دی. د پروس حکومت په ایټالیا باندې حمله کړې ده او په ایټالیا کې د پاپ د قوت په مقابل کې راپاڅېدلی دی. پاپ په خپله هم داسې ډېر زیات محبوبیت نه لري، مګر د پروسیانو په مقابل کې یا د اوسني اتریش په مقابل کې بالاخره د نظام شړیږي او دی نشي کولی چې د خپل هیواد ازادي وساتي. نو د روم خلک راپاڅېږي. په هغه وخت کې پاپ هم معنوي قدرت لري او هم سیاسي قدرت لري. د روم خلک راپاڅېږي او په روم کې جمهوریت اعلانوي، د پاپ سیاسي قدرت ختموي، اخلاقی قدرت بیا هم مني، او د روم د جمهوریت په حمایت کې اول فرانسویان درېږي. مګر وروسته چې د روم جمهوریت هم نشي کولی چې څنګه چې لازمه ده د پروس مقابل کې مقابله وکړي، د فرانسې پاچا بیرته د پاپ د راتګ پلوی کیږي. د فرانسې پاچا کې دیکتاتور وبولو د دریم ناپلیون. دریم ناپلیون لا تر اوسه دریم ناپلیون شوی نه دی، تر اوسه پورې ناپلیون بوناپارت دی د پاپ د راتګ طرفداري کوي او هوګو دغه ډول طرفداري یو ډول خیانت بولي. نو د ناپلیون نه لرې کیږي. په 1851 کې 3 کاله وروسته له دې چې ناپلیون ولسمشر شو، ناپلیون یو کودتا کوي. د ولسمشر دوره ختمه ده او د خپل حکومت د ادامې لپاره د جمهوریت له منځه وړي او دویمه امپراتوري د فرانسې په تاریخ کې شروع کیږي او ناپلیون د دریم ناپلیون لقب اخلي. یو ټوکه ده چې وایي دریم ناپلیون ځکه ورته ویل کیږي چې په کوم اخبار کې چې د کودتا وکړه او امپراتوري جوړه کړله، نو یو عنوان ولیکل شو ناپلیون او 3 ندایه علامې ورته ورکړل شولې چې په رومي حساب باندې 3 ولاړ خطونه د 3 معنا ورکوي او وایي چې د دنوم د دې د خاطر ناپلیون دریم شو. او که ټوکه نه ولی بیا هم ولی د دریم ناپلیون وایي. ټوکه نه، لومړی ناپلیون چې د فرانسې امپراتور او د انګریزانو په لاس د قدرت نه لرې شو، اصولا باید د هغه زوی پاچا شوی وي، مګر د هغه زوی بیا په دغه جریان کې یا ونه شو کړی یا له منځه لاړ. وراره په سلسله کې دریم کس و، قدرت ته ورسېد، نو ځکه یې دریم ناپلیون نوم ځان ته غوره کړ. په دغه وخت کې هوګو تبعید کیږي، یو څه موده په بروکسل کې ژوند کوي، بیا د بروکسل کې شرایط پرې تنګیږي، جرسي ته ځي. بروکسل د اوسني بلژیک پایتخت دی او جرسي د انګلستان ځینې جزیرې دي او دلته خپل یو ډېر مهم اثر د وړوکي ناپلیون په نامه باندې لیکي. لوی ناپلیون، ستر ناپلیون، لومړی ناپلیون و
او وړوکی ناپلیون هغه ناپلیون چې هیڅ ارزښت نه لري، هیڅ شخصیت نه لري، هغه دریم ناپلیون دی. او د هغه په اړه کې یو ډېر تمسخرآمیز او ډېر د سپکاوي ډک کتاب لیکي. نو د روابط د فرانسې له حکومت سره ډېر خرابېږي. فرانسې د حکومت سره ډېر خرابېږي. بیا د په جرسي کې هم دی، په سیاست کې ډېر دخیل دی او ډېر خلور سړی دی. په 1855 کې د ملکې وکټوریا په ضد باندې یو انتقادي بیان خپروي د انګلستان د ملکې او د جرسي نه هم شړل کېږي. بیا د ګرنسي جزیرې ته ځي. څو واره هغه جزیره بیا د چا ده؟ هغه هم د انګریزانو ده، خو د په طبیعي شکل باندې د جزیرې د هغې جزیرې نه چې رابطه د فرانسې سره نږدې وه یو بل جزیرې ته انتقالوي. د فرانسې حکومت ورو ورو چې وخت تېرېږي څو وارې کوشش کوي چې مخالفین ته د عمومي عفو اعلان وکړي او هغوی بیرته را جذب کړي، خو یوګو بیرته نه راځي او تر 1880 کال پورې د په تبعید کې پاتې کېږي. په 1880 کال کې د فرانسې لښکر د پروس په مقابل کې ماتې خوري چې دا همدغه د دریم ناپلیون لښکر ده، د دریم ناپلیون لښکر دی. او دلته د دې خطر پیدا کېږي چې فرانسه ډېره ژوبله شي. نو هوګو راځي په فرانسې ته او د پاریس دفاع په تنظیم کې ډېره زیاته ونډه اخلي. په دغه وخت کې د ولسي جرګې وکیل ټاکل کېږي او د پاریس د دفاع تنظیم کوي. خو د پاریس دغه نوې حکومت هم چې د بورژوا حکومت دی د پاریس د خلکو د یو ډول نارضایتۍ سره مخامخ کېږي او دغه نارضایتۍ ته په ډېر ستغ جواب وایي. په زرګونو کسان پکې مړه کېږي او بالاخره د پاریس د کومون انقلاب کېږي چې په هغې کې هم ویکتور هوګو ته که څه هم مستقیما پکې ونډه نه لري، په ډېره درنه سترګه کتل کېږي او په ډېر احترام دی د کومون د مشرانو نه ګڼل کېږي. پاریس کومون یعنی همغه انقلاب دی چې دغه غریب خلک، کارګر خلک، بېوسه خلک د شتمنو په خلاف باندې انقلاب کوي. د پاریس کارګر خلک انقلاب کوي او د هغو نظریاتو په اساس چې مارکس هم پې کار کړی دی او ځینې نورو اقتصاد پوهانو او سیاست پوهانو په 19مه پیړۍ کې ورباندې کار کړی، په 18مه پیړۍ کې ورباندې کار شوی دی. د هغې نظریاتو د تطبیق لپاره دغسې یو انقلاب جوړېږي چې د مساوات او د عدالت پر بنسټ باندې باید ټولنه وچلول شي. او هوګو یې ملګری دی د دې، او هوګو د دې انقلاب ملګری دی. په دغه وخت کې دریم جمهوریت شروع کېږي ځکه چې امپراتوري نړېږي، په ځای بل جمهوریت راځي او د پاریس کمون هغه هم ختمیږي دوران. پاریس کمون خو په ډېر شدید مقاومت سره مخامخ کېږي او په زرګونو کسان پکې وژل کېږي. 2 میاشتې دوام کوي او په 2 میاشتو کې د پاریس کوڅې بیخي په مړو او په وینو باندې رنګېږي. حتی داسې ویل کېږي تر 80,000 کسانو په دغه 2 میاشتو کې ووژل شول. نو دریم جمهوریت شروع کېږي او دریم جمهوریت په 1880 کې شروع کېږي، تر 1940 کال پورې دوام کوي. په دریم جمهوریت کې په 1880 کې یو قانون جوړیږي چې ملت خپلو هغو کسانو ته چې د ده په نامه ځورول شوي دي جبران ورکوي. یعنی هغه کسان چې د دویمې امپراتورۍ په دوران کې یا شړل شوي دي یا وهل شوي دي یا بندیان شوي دي یا وژل شوي دي، هغوی ته ملت تاوان ورکوي. او ویکتور هوګو هم د هغو کسانو په ډله کې ده چې دغه سیستم د تنظیم چارې په غاړه اخلي. بالاخره ویکتور هوګو په 1885 کال کې مري او د مړی د ظفر د طاق لاندې 3 ورځې ښودل کېږي. د ټولې دنیا ورته خلک راځي او په جنازه کې د شاوخوا 2 میلیونه د پاریس خلک او 2000 هیئته د نورو هیوادونو او د نورو ولایتونو ونډه اخلي. استاد منله په هغه زمانه کې چې د اوسنۍ ټکنالوژي نسته، دغه وسایل نسته، د ماشینونو نسته، په هغه زمانه کې د یو چا په جنازه کې د 2 میلیونو کسانو اشتراک او د دومره ډیرو پلاویو راتګ هیئتونو د تاریخ وړه استثنایی جنازه نسو بللای. ډیره غټه خبره ده او حتی د خخول لپاره هم د فکر کیږي چې دای به د پرلشاز په هدیره کې خخیږي. پرلشاز د پاریس یو ډیره ستره هدیره ده، مګر د جنازې په جریان کې تصمیم بدلیږي او د پاریس په منځ کې یو کلیسا ده چې د انقلاب په وخت کې مشاهیر پکې خخیدل، ستر کسان پکې خخیدل. د لومړی کس دی چې پس له انقلاب په پانتیون کې بیا خخیږي او د 1840 کال انقلاب وروسته نو د فرانسې د اول انقلاب نو وروسته چې په وخت کې ځینې مشاهیر دلته
خښ شول. ولټیر اول کسو چې دلته په دې ځای کې خښ شو، ځینې نور هم مشهور کسان په پانتیون کې خښ شول. دلته پخوانۍ کلیسا ده. د کلیسا په سر باندې یوه لوحه لیکلې ده چې د غټو انسانانو، د لویو انسانانو نه ملت مننه کوي او هغه لوی انسانان دلته خښیږي. دا اوس د فرانسې په نظام کې یو رسم پاتې دی چې هغه څوک چې ډېر زیات ستر خدمتونه یې کړي د هغه مړی دلته راوړل کېږي. د هوګو په نظریاتو کې څو ټکي مهم دي. یو دی چې د مرګ د سزا ډېر سخت مخالف دی او وایي چې 3 شیان دي چې یوازې د خدای پورې ارتباط لري. یو هغه څه چې بدلیدلی نشي. یو پریکړه چې وشوه هغه پریکړه نه بدلیږي، دا یوازې د خدای پریکړه ده. بل هغه څه چې بیرته راګرځېدلی نشي. یو کار چې وشي او د هغې د بیرته راګرځېدلو امکان نه وي، دا د خدای په واک کې دی. او دریم هغه څه چې ړنګېدلی نشي، یعنی یو شی چې تصمیم ونیول شو او په هغې تصمیم باندې بیرته راګرځېدل ناممکن وي، دا د خدای په واک کې دی. نو که چیرې انسانان دغه 3 اصول په خپلو قوانینو کې ځای کې په یو شکل یا په بل شکل باندې، دغه جامعه دورانۍ خواته ځي. یعنی بنده باید د خدای اختیار وانخلي. مطلب دا دی خدای اختیار وانخلي. نو د انسان قانون کې بدلون راتلی شي، تعدیل پکې راتلی شي. د انسان قانون تلپاتې نه دی. انساني قانون داسې څه نه کوي چې د هغې جبران ونه شي کړلی. نو استاد منلی دغه مفکوره چې ده دغه دی چې اعدام دی نه وي، دا اوس هم په دنیا کې کال په کال وینو چې یو نوی ملک په خپل قانون کې تغییر راولي او د اعدام سزا ختموي. دغسې یو بهیر روان دی. نو دی داسې نظریات هم لري چې دغه وخت په نسبت خو نو ډېرې هغې دي نوي دي. دغه وخت په نسبت ډېر نوي دي او دغه وخت په هغه وخت کې د دې نظریاتو لپاره ډېره ستره مبارزه کوي، ډېر په شدت سره مبارزه کوي. او هر کله چې عدالت یو څوک په مرګ محکوم کی او ثابته شي چې هغه بېګناه مړ شوی دی، نو دی حتما پسې راپاڅېږي او یو څه پې وایي. د بل مهم ټکی دا دی چې د اروپا د جوړولو یو مخلاری دی، یو سرلاری دی. دی په 1849 کال کې د جون په 8 یوه بیانیه ورکوي او په دې بیانیه کې وایي چې یوه ورځ به راشي چې تاسو فرانسه، تاسو روسیه، تاسو ایټالیا، تاسو انګلستان، تاسو آلمان، تاسو د دې قارې ټول ملتونه پرته له دې چې خپل خصوصیات له لاسه ورکوي او پرته له دې چې خپل له ویاړه ډک شخصیت له لاسه ورکوي، تاسې به سره په یو داسې وحدت کې راټول شئ او اروپایي وروري به جوړه. یو ورځ به راشي چې دغه 2 ستر ګروپونه چې د امریکا متحده ایالات دي او د اروپا متحده ایالات دي، یو بل ته مخامخ د بحرونو ور اخوا به یو بل ته لاس وغځوي او د تولیداتو، د تجارت، د صنعت، د خپلې پوهې، د هغې پوهې چې دنیا به جوړه کی، دشتې به آبادي کی او د خدای خلقت کې به خواله راولي. په دې ډول به دوی سره یو ځای د ټولو د ښېګڼې لپاره کار کوي او هغه 2 ستر قوتونه چې شته، چې یو د انسانانو وروري ده او بل د خدای قوت دی، دا دواړه به سره همغږېږي. استاد منلی په 19مه پیړۍ کې چې اروپایي ملتونو له یو بل سره سخت مخالفان ول، حکومتونو به همیشه جنګونه کول. د 19مې پیړۍ تاریخ د اروپا هم دغسې یو تاریخ دی، حتی تر دوم جهاني جنګه پورې دوی تاریخ داسې دی. نو د ده دا اټکل هم حیرانونکی دی، د یو ډېر ژور فکر نتیجه بللی سو. دغه اټکل نه یوازې دا چې د یو ژور فکر نتیجه ده، بلکې د یو ډېر انساني مرام څرګندونه کوي چې بالاخره دغه مرام پس له څه باندې یوې پیړۍ بریالی شو. البته د اروپا د وحدت لپاره تر پخوا هم ځینو کسانو نظریات وړاندې کړي وو، خبرې کړي وې. حتی دغه اول ناپلیون چې به حملې کولې هم د دغه یو مقصد دا و چې د اروپا د یوه غوندې یو مقصد د اروپا یو کول وو، مګر په هغو ارزښتونو چې ویکتور هوګو د اروپا جوړېدل غوښتل، دا فکر کوم چې په هغه وخت کې یو ځانګړی دریځ و. استاد منلی د هوګو خبرې تاسې وکړې، د اروپا یاده کړه او امریکا یې یاده کړه، دوی یووالی یې غوښت. په 19مه پیړۍ کې د اروپا ځینو نورو خلکو هم د خیر خبرې کړې دي،
د انسانیت خبرې کړې دي، خو په هغو مستعمرو باندې دوی بیا معمولا پټه خوله دي چې دوی هلته حکومت ور باندې کوي، دوی هلته استثمار کوي او یغو خلکو ته بیا په برابر سترګه نه ګوري. څنګه دا ویلی سو چې په هغو روشن فکرانو کې د اروپا لغه ټول کمال سره سره دغه عیب وو چې دنیا ته صرف د اروپایانو و امریکایانو له سترګو کتل، نه د نورو انسانانو، یعنی په ټول انسانیت باندې بیا هم ډیر قایل نه وو. دوه ډلې وي، یو هغه کسان وو چې فکر یې کاوه چې د بشریت تر ټولو کامل فکری نظام هغه نظام دی چې د رنسانس نه وروسته په اروپا کې رامنځته شوی دی او غوښتل چې هغه په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو په هغې اساس یې دغه اروپایي فرهنګ تر ټولو لوړ او عالي فرهنګ باله او دا یې د خلکو حق بګاڼه، د ټولو ملتونو حق یې ګاڼه چې د دغه فرهنګ نه مستفید شي، که څه هم دغه فرهنګ په زور په دوی باندې تحمیل شي. یو ډله نور بیا داسې کسان وو لکه ولتیر یا دیدرو یا هیګو چې هغوی د انسانیت ارزښتونو ته په ډېر درناوي قایل وو. ویکتور هیګو په خپله یوه لیکنه کې کله چې انګلستان او فرانسې لاس یو که او د چین د پکینګ زوړ ښار یې ړنګ که، یوه ډېره شدیده مقاله لیکي او وایي چې فرانسه او انګلستان هغه غله دي چې د انسانیت یو لوی شاهکار یې له منځه وړی دی او نن که د هغه شاهکار ځینې نښې نښانې دوی د خپل ظفر د نمونو په ډول په اروپا کې ګرځوي، دا په حقیقت کې د دوی د غلا یو ستر شهادت دی. نو د په هغې وخت کې هم همدغه دریځ درلودلی دی. بینوایانو ته تاسې اشاره وکړله، بینوایان داسې یو کتاب دی چې د خوارو انسانانو ستونزې پکې نغښتل شوي دي او هغوی ته د خلاصون لارې پکې هم د مذهبي لحاظه او هم د ټولنیز لحاظه څرګندې شوي دي. 1893 د یو بل ډېر ستر اثر دی چې په هغې کې هم د انساني عالي افکارو څرګندونه شوې ده. نوتردام د پری هم یو بل د شاهکار اثر دی. پملاکوپ د نوتردام پملاکوپ چې هغه هم ناول دی، ډېر ستر ناول دی او بیا هم پکې د هغو انسانانو چې له هر څه محروم دي د عالی احساساتو او د عالی اخلاقو څرګندونه شوې ده چې حتی هغه هم پکې د ډیرو عالی احساساتو او عالی اخلاقو خاوندان دي. استاد منلی د خو یو دغه بیوزلان یا بینوایان ناول په افغانستان کې ډیر مشهور دی، بلې هم دغه ناول دی د نوتردام پملاکوپ. بلې یو بل ناول هم ډیر مشهور دی دلته، هغه څوک چې خاندي یا هغه سړی چې خاندي. دغه درې ناولونه ډیر مشهور دي په افغانستان کې چې لوستونکي ډیر لري. ویکتور هوګو څنګه چې تاسو معرفي کو په ادبي لحاظ د کلاسیک سبک په مقابل کې د رومانتیزم پلوی دی، د استبداد په مقابل کې د ازادۍ پلوی دی، که څه هم خدای منی او ظاهرا یو مسیحي ده، خو د پاپ د سیاسي قدرت پلوی نه دی. په مذهب کې هم بیا دغه یو نظر لري. په هغه وخت کې ځینې ډېرې نوې خبرې هم کوي چې په 21مه پیړۍ کې هم لا بشر نه دی ورسېدلی. ځینو ته تاسې اشاره وکړه. خو که ادبیاتو ته راسو، تاسې وویل چې دی شاعر و، ډرامه لیکونکی و او ناول لیکونکی و. په ادبیاتو کې بیا درسته ده چې دی به یو رومانتیک ادیب و، خو بیا هم د ده خاص خصوصیات څه دي؟ یعنی وغه شي چې دی ډېر یادېږي. د ادبیاتو ډېره مهمه ځانګړنه دا ده چې د انساني احساسات لکه څنګه چې دي هغسې انځوروي. بیخي سپین پکې نشته، بیخي تور پکې نشته، هر څه بیل بیل رنګونه لري او هغه څوک چې کېدای شي ډېر بد نقش ولري په عین حال کې کېدلی شي چې ډېر عالي کارونه وکړي، هغه څوک چې ډېر عالي شخصیت لري کېدای شي چې په ژوند کې ډېر بد کارونه وکړي. یعنی د انسان واقعي ماهیت ته ډېره توجه کوي، د انسان د ننني ژوند ته ډېره توجه کوي او تر ټولو مهم اجتماعي عدالت په هغه شکل چې واقعا یو روڼ دی کولی شي په هغې باندې فکر وکړي، د یو سیاستمدار له نظره نه بلکې د یو اخلاقی مقام له نظره. مهمه ځانګړتیا زما په نظر دا ده چې د ټولنې له استبدادي نظام سره، د ټولنې د بېعدالتیو سره مخالف دی، مګر د دغو حل لاره د انسان په اخلاقیاتو کې ګوري. په دې کې نه ګوري چې د انقلاب د لارې څوک قدرت ونیسي او شتمنۍ وویشي، بلکې د انسان د لوړېدو او د انسان کېدلو له لارې غواړي چې دا هدف ته ورسیږي.
استاد منلای د لوی شاعر هم و، تاسو کوم وخت کوم شعر په پښتو ترجمه کړی دی؟ تر اوسه مې دا کار نه دی کړی، ان شاء الله چې په راتلونکي کې به وکړو.